السلام علیکم خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د یو هلک او جنۍ د پټې یارانې په اړه جالب داستان لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو هلک به تل په موبایل باندې د یو نجلۍ سره خبرې او مسج کوه. په لومړی کې د دواړو ترمنځ د دوستۍ او ملګرتیا اړیکه وه، خو وروسته دا اړیکه په مینې بدله شوه. دواړو له یو بل سره ډیره مینه کوله. هره شیبه، هره ګړۍ له یو بل سره به خبرې کولې. یوه ورځ ورته هلک وویل چې زه غواړم تا وګورم او غواړم تا له خپلې کورنۍ سره وپیژنم، تر څو موږ دواړه وکولی شو واده وکړو. نجلۍ ورته وویل سمه ده، خو زه غواړم چې هغه خبره درته وکړم چې تر ننه مې درڅخه پټه کړې ده. هلک ورڅخه وپوښتل غواړې څه ووایي؟ نجلۍ ورته وویل زه یوه غریبه، بدرنګه او په دواړو پښو باندې معیوبه نجلۍ یم. آیا ته غواړې چې له داسې یو نجلۍ سره خپل ژوند تیر کړې؟ هلک ورته وویل تر ننه مې له تا سره مینه د زړه نه وه او تل مې ستا له ښو اخلاقو سره مینه کړې ده او ټول عمر به همداسې وي. نجلۍ ډیره حیرانه شوه او بیا یې هلک ته وویل چې بیا هم فکر وکړه او بیا ځواب راکړه، داسې نه چې وروسته بیا پښیمانه نشي. هلک ورته وویل زه له تا او ستا له مینې څخه په هیڅ قیمت سره هم نه په شا کېږم. نجلۍ وویل سمه ده، زه چې درته کوم ځای ښایم هلته راشه، دواړه به سره وګورو. په سبا ورځ هلک ټاکل شوی ځای ته ځي او د نجلۍ د راتګ په تمه کېږي. 2 ساعته انتظار وباسي خو نجلۍ نه راځي. 100 ساعته وروسته نجلۍ هلک ته زنګ وهي. هلک ورته وایي چېرته یې؟ زه درته په تمه یم، راشه که نه. نجلۍ ورته وایي آیا ته ډاډه یې چې غواړې له یوې معیوبې، بدرنګې او فقیرې نجلۍ سره ټول عمر تیر کړې؟ هلک ورته وایي 2 دقیقو کې راشه، کنې خپله دې پیدا کوم. د موبایل بندولو څخه وروسته یو لوړ ماډل موټر د هلک مخ ته ودرېږي او د موټر دروازه خلاصیږي او یوه ښکلې او ښایسته او مالداره نجلۍ له موټر څخه ښکته کېږي. هلک ته وایي زما ګرانه ډېر خو منتظر نه شوې؟ هلک ډیر حیران وي او له نجلۍ څخه تپوس کوي آیا ته یوه غریبه، بدرنګه او معیوبه نجلۍ نه وې؟ نجلۍ ورته وایي ما غوښتل له داسې یو چا سره واده وکړم چې زما د پیسو، ښکلا او مال سره نه بلکې له ما سره مینه ولري، نو ځکه مې غوښتل د موبایل له لارې د ژوند ملګری پیدا کړم. خو هر چاته به مې چې وویل زه معیوبه یم نو بیرته به راڅخه په شا شو، خو ستا مینه له ما سره ریښتینې ده، نو زما درنه ټول مال او ځان قربان دی.